سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم شاعر او کتاب خپرونه ده د پیاوړي لیکوال دغه خپرونه تاسو هر اتوار پر ستړي پښتون پیج باندې ګورئ او ستایئ یاست. موږ پیاوړي لیکوال ټول ملګري ستاسو مننه کوو، شکریه مو ادا کوو چې زموږ دغه ادبي زیار را سره بدرګه کوئ او مخته یې را سره ستایاست. خو یو خواست درته کوو چې زموږ دغه ویډیوګانې د پښتو په خاطر، زموږ په خاطر نه، د پښتو د خدمت په خاطر را سره شیروئ، تر ډیرو ملګرو یې رسوئ چې زموږ دغه کتابي سلسله تر ډیرو پښتنو ورسیږي او خپل ادبي اتلان وپیژني، د هغوی کلامونه واوري، د هغوی د ژوند سره آګاه سي او هغوی د کتاب سره بلد سي، د کتاب د مطالعې شوق یې پیدا سي او د کتاب په ارزښت باندې پوه سي. موږ غواړو د پیاوړي لیکوال هڅه هم دا ده چې زموږ هغه لیدونکي چې چا هغه شاعران او هغه لیکوال چې په سویلي پښتونخوا کې یې له ډیره وخته شاعري کوله، کتابونه یې چاپول، خو د چاپي رسنیو څخه سیوا هغه خلک ډیرو خلکو نه پیژندل. موږ پیاوړي لیکوال دا هڅه شروع کړې وه، په چاپي رسنیو کې مې د 2012 څخه تر 2013 پورې دا سلسله وچلوله او د پیښور، کراچي، د کوټي په چاپي رسنیو کې مو د سویلي پښتونخوا شاعران معرفي کړل. خو بیا مو دا سوچ وکړي چې ولې نه په خواله رسنیو باندې چې زموږ کم پښتانه ورونه د پښتو ادب او د پښتو ژبې سره مینه لري، د پښتو کتاب سره مینه لري، نو ولې ورباندې خپل شاعران، لیکوال، مورخ او تحقیق کوونکي ونه پیژنو. نو په همدغه سلسله کې پیاوړي لیکوال تاسو یې ګورئ چې موږ دا سلسله روانه کړې ده او د سویلي پښتونخوا لیکوال او شاعران تاسو ته معرفي کوو، د هغوی کتابونه تاسو ته معرفي کوو، د هغوی د شاعري نمونه تاسو ته وایو، د هغوی شاعري په تاسو اورو او بیا تاسو ته دعوت درکوو چې د هغه شاعري او د هغه کتاب واخلئ او ویل ولئ. او ملګرو، نن موږ په شاعر او کتاب کې د دغه ځوان شاعر عارف تبسم صاحب چې د بوري یا اوسنی نوم لورلایي اوسیدونکی دی، خوندور، ځوان او له جذباتو ډک شاعر، د قام او د ژبې مین شاعر موږ تاسو ته معرفي کوو. د دغه کتاب د پښتو د مینوالو دپاره چاپ کړی دی او د کتاب پیژندګلو یې له تاسو سره کوو. د کتاب نوم دی د لمر پل، شاعر عارف تبسم، ټایټل اپیسا تمثیل، کمپوزینګ عارف تبسم خپله، لمر کمپوز کور، کوټه، شمیر 500، چاپکال 2006، د چاپ ځای کالات پریس کوټه، بیه 155، د موندلو درکونه یې د ملګرو، صحاف نشریاتي موسسه کاسي روډ کوټه، دانش خپروندوی ټولنه، کیسه خوانی بازار پیښور او خوشحال بوک لینډ تحصیل روډ بورۍ لورلایي او رحیم کالونی جیل روډ اودا کوټه سوهیلي پښتونخوا. ملګرو، د عارف تبسم پر دغه کتاب باندې د عارف تبسم رڼا رڼا نغمه نغمه تکلم تر عنوان لاندې ارواښاد سید ګور صاحب سریزه لیکلې ده او د خیر محمد عارف صاحب د عارف د لمر پل تر عنوان لاندې سید خیر محمد عارف صاحب سریزه هم موجوده ده او د دې دوو بعد د شاعر خپلې خبرې چې د خپل ځان او د خپل شاعري په هکله یې کړي دي هغه هم په دې کتاب کې چاپ سوي دي. په دې کتاب کې ملګرو ټول ټال
140 مخه دی او 92 صفحې دی او په دې کتاب کې ملګرو 80 غزلې او 21 نظمونه چاپ سوي دي. عارف تبسم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده بیلابیل کتابونه یې هم چاپ کړي دي. د کتابو نوملړ دی نوم محمد عارف، قلمي نوم عارف تبسم، د پلار نوم حاجي شیر افضل ټاټوبی بوری لورلایي، تعلیم MA انګریزي ادبیات، MA بین الاقوامی تعلقات او درک رحیم کالونی جیل روډ اوده کوټه او چاپ کتابونه گلوبلائزیشن او مادری زبانې، آزادی کی پہلی کرن، د لمر پل دغه کتاب او ناچاپه کتابونه دي ادب ژبه او گلوبلائزیشن د پښتو مقالو مجموعه ده. جب کارپوریشنوں کی حکومت ہوگی د اردو مقالو مجموعه ده. نو قدرمنو لیدونکو د لیکوال چاپي کتابونه مو هم تاسو ته وړاندې کړل او ناچاپه کتابونه چې د دې بعد را روان دي هغه مو هم تاسو ته وړاندې کړل. نو د عارف تبسم چې د موږ سره په ټي وي کې او په بیلابیلو محفلو کې په مشاعرو کې د ما سره هم او د شهزاد صاحب سره هم ګډې مشاعرې کړي دي. ډېر خوندور شاعر دی او ډېر خوندور کتاب یې چاپ کړی دی. نو زه ورځمه د فیض شهزاد صاحب خواته چې دی د عارف تبسم پر ژوند او د ده پر شاعري باندې خپله رڼا واچوي او بیا به یې ملګرو موږ و تاسو ته د کلام نمونې هم وړاندې کړو. یو جهان منل تیمورشاه کمال صاحب، ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد طاهر لیبال صاحب، شیر محمد شادمن صاحب، عبدالمالک قلمیار، نعمت الله ظهیر او زموږ قدرمن سید عبدالواسع آغا ورسره محمد رفیع چې د ده بچی دی. داسې ادبي ناستې او داسې ادبي محفلونه ستا د لارې، ستا د ټولنې د قام په خاطر، د وطن په خاطر او د هغه څه بیا یو میسج، یو پیغام خپرول، ورکول و ټولنې ته، هغه و دې ځای ته متوجه کول، دا یقینا د داد وړ کار دی. او بیا خصوصا د قلم و د کتاب چې کوم محفلونه وي په هغه کې به یقینا زرینې خبرې وي، زرین خیالات به وي، ملغلرې امیلونه به وي. او زما په لاس کې چې کوم کتاب دی د لمر پل، خالد هغه نوم چې کوم دی دا داسې نوم دی چې د دې نوم درشا د تخلیقکار، مطالعه او د ده د فکر معلومیږي چې دی د کم فکر خاوند دی، دی د کم علم خاوند دی. د ده ګامونه، د ده قدمونه پر وطن او د وطن څخه بیل په ملکو باندې په کومو ملکو په کومو شارو لګېدلي دي. خپله د تخلیقکار محمد عارف تبسم دا هغه عارف ته یعنې ما چې دا کوم کتاب ما په لاس کې دی چې کله تا چې و دا 20 کاله مخکې د ده خیال دی او په 20 کاله کې نسلونه، ذهنونه جوړیږي، حالات، واقعیات چې د 20 کاله مخنی خیال یې لکه د جبین خال داسې ځلیږي. او نو به اوس خیال پر کوم ځای ولاړ وي. یقینا په پښتو ادب کې، په پښتو ژبه کې د عارف تبسم خپل یو نوم دی، خپل یو شناخت دی. او بیا د داسې ښار اوسېدونکی لکه بوری لورلایي چې د سید ګوهر صاحب، د سید خیر محمد عارف صاحب، د جمال الدین مسافر په منځ کې د ده فکري، علمي، ادبي هغه ذهن غوړېږي. د دا غوړېدلي ذهن چې کوم د دومرې اثار دي، بلکې زه دا لا هم وایم چې ډاکټر علي کومیل قزلباش تبسم په دا درو واړو د لورلایي څخه یو مجله د پښتو د وتله چې د هغه نوم تماس و، دا په هغه لیکوالانو کې دی.
او فکر یې لکه کائناتي شعر یې یو دومره زورور رنګ لري ځکه چې دی د ترقي پسند تحریکه سره تړلی مترقي ذهن لرونکی قلمکار دی. ادبي ناستې ادبي بیسونه چې کوم دي هغه یې ډېر دي خو زه دا غواړم کماله چې ته زما د خبرو څخه زیات خبره خو به پر کوو ته یې کلام زموږ سره واوره خبره به بیا هم پر کوو. یو دوه شعر دی شهزاد صاحب ارشاد و عشق به دی عارفه له ژوندي کتاره وباسي وای عشق به دی عارفه له ژوندي کتاره وباسي تا به د غالب رنګه له هره کاره وباسي. وا ډېر الله ډېر ته بیا ووایه. عشق به دی عارفه له ژوندي کتاره وباسي تا به د غالب رنګه له هره کاره وباسي او یو وارې بس یو وارې خپل ځان راټولول غواړم. یو وارې بس یو وارې خپل ځان راټولول غواړم خیر دی که مې بیا خلک دا ستا له ښاره وباسي. ډېر الله خو زه عارف تبسم ته د اردو د ټولو زورور شعر ورته وایم وای اپنی طرف سے اپنی طرف آ رہا تھا میں. دا په دې وایم چې دی صرف د پښتو نه دی د اردو ادب د دنیا سړی دی. اپنی طرف سے اپنی طرف آ رہا تھا میں اور اس سفر میں کتنے زمانے مجھے لگے. نو عارف صاحب تا ته منزلونه ګوري ستا قدمونه چې کوم دي تیز دي نور تیزوالی غواړي نه ځان راټولول جهان راټولول دي. ارشاد کمال صاحب مځه نور پر دغه لاره ستړی کېږي زما خبر ومنه یاره. ستړی کېږي ډېر ته بیا ووایه دا به ښه مځه نور په دغه لاره ستړی کېږي زما خبر ومنه یاره. ستړی کېږي ویده خلک ویښول ستا په وس نه دي. ویده خلک ویښول ستا په وس نه دي کښېنه ګرانه په کراره. ستړی کېږي ډېر الله ډېر او په خپل کلي کې به ښه په سکون اوسې. په خپل کلي کې به ښه په سکون اوسې او غواړې څه له پردي ښاره ستړی کېږي. ډېر الله ډېر دا بیا ووایه. په خپل کلي کې به ښه په سکون اوسې غواړې څه له پردي ښاره ستړی کېږي. په ځان جبر وکړه اوسه په تیارو کې. په ځان جبر وکړه اوسه په تیارو کې ډېر مزل ستا تر سهاره ستړی کېږي. ډېر الله او ستا په خوله مو دا سفر و قبول کړی. ستا په خوله مو دا سفر و قبول کړی ته په لاره وار بې واره ستړی کېږي. ډېر الله ډېر الله ډېر او یقینا وار په وار سړی ستړی کېږي خو همت او حوصله چې کومه ده هغه د ژوند د تېرېدو شرط وي. او عارف تبسم چې دی دا همت هم لري دا حوصله هم لري چې د ده د شعر د ده تخلیق څه معلومیږي. دا یو داسې باصلاحیته قلمکار دی چې خپله ژبه خو خپله ژبه ده. په اردو دنیا کې هم یو ډېر زورور کلم یې دی. کلم یې په دې زورور دی چې د کتابو سره تړلی څوک دی او داسې ورسره تړلی دی چې مطالعه یې زیاته ده. بیا صرف خپل دغه خاوره نه د په خپل علمي حواله تر دنیا رسېدلی مختلفو ممالکو کې اورېدل لیدل محسوسول دا د ده موضوعات ګرځېدلی دي. په دا لږ عمر کې د ده کلم او د ده ذهن چې کوم دی هغه یو داسې تخلیق نو ما لکه مخکې چې ویلې چې دا 10 کلنۍ مخکې شعري ټولګه ده. اوس خو کلم او فکر چې کوم دی خیال چې کوم دی د هغه زاویه د هغه لاره بدله ده. او بیا زه دا خبره وکړم چې دی شاعري سره سره دی موقق هم دی مترجم هم دی. تاریخ یې ژباړلی دی ګزیټر یې ژباړلی دی په کلم او په کتاب کې ډېر پیاوړی دی. زه کماله دا غواړم نه چې د ده په فن و په شخصیت په شاعري خو به خبره کېږي. زه هم چې د کلام نمونې زموږ سره د اورېدونکو ته شعر ده او چې واورو چې د ده د کلام سره د فکر چې کوم دی هغه واضح دی. ټول ښار خلک راټول دي د بلا خلاف جنګېږي. لپرونه یې زه وینم د سبا خلاف جنګېږي.
او دا ساده خلک روان دي د تیارو ملګري کیږي دا ساده خلک روان دي دا ساده خلک روان دي د تیارو ملګري کیږي یو لشکر ځنې جوړیږي د رڼا خلاف جنګیږي واه ډېر دا ساده خلک روان دي د تیارو ملګري کیږي یو لشکر ځنې جوړیږي د رڼا خلاف جنګیږي او صله ورکړې ته خدایه کامیابي په نصیب کړي امین او صله ورکړې ته خدایه کامیابي په نصیب کړي څو روښانه څراغونه د هوا خلاف جنګیږي ته ګوري یو بل وژني سره خپل دي خو خپل وژني خپل ښایسته کور یې برباد کړي دا د چا خلاف جنګیږي خپل ښایسته کور یې برباد کړي دا د چا خلاف جنګیږي او اوس که ګټه وي که زیان وي و انجام ته نه رسیږي درنګي د زمانې نن د ښکلا خلاف جنګیږي او له وړو څخه محرومه له اوبو څخه محرومه له وړو څخه محرومه له اوبو څخه محرومه دا ویده خلک به کله د باچا خلاف جنګیږي دا نو خاص د نن شعر د نن دی نو خدای له وړو څخه محرومه له اوبو څخه محرومه او دا ویده خلک به کله د باچا خلاف جنګیږي په شعرونو په لیکونو انقلاب راوستل غواړي په شعرونو په لیکونو انقلاب راوستل غواړي تبسم هم لیونی دی د دنیا خلاف جنګیږي دا بیا ډېره ښه مقطع ده په شعرونو په لیکونو انقلاب راوستل غواړي تبسم هم لیونی دی د دنیا خلاف جنګیږي بالکل کمال لیونی نه دی په دې که په تاریخ زموږ نظر سي قلمکار او د قلم والا چې کومه دي انقلابونه راوستلي په کومه حواله د شعور په حواله چې شعور رالی چینج راځي دا د عجزانه یو انداز دی قلمکار چې ژوندی وي کامونه به ژوندي وي قلمکار چې ژوندی وي غلامان به آزاد وي او قلمکار چې ژوندی وي حاکمان چې کوم دي هغه به نسکوري وي هغه به زیر وي دا د ادیب د لیکوالو د شاعر او د قلمکار کار دی بلکې د 1900 چې کوم انقلاب زموږ دستي د خاورې سره نږدې چې هغه ته موږ سوشلیزم وایو نه د دې د راوستلو والا څخه چا پوښتنه وکړه چې تا ته دا مساوي نظر دا مساوي خیال څنګه راغلی دول دا خو ما ادب وایي ول د کوم ځای ادب دی وایي ول د فرانس ده ول د چا د دی وایي ول د بلزاک ده نه نو قلمکار چې کوم دی دا د تاریخ یو داسې کردار دی چې قومونه آزادوي ذهنونه آزادوي وطنونه آزادوي خاورې آزادوي عارف چې کوم دی یقینا زموږ په هغه قلمکارانو کې دی چې ویده قومونه راویښوي د ده شاعري دا توان لري چې ویده له خوبه را بیداروي زه یو وار بیا غواړم ما څه خبره سته خو زه دا غواړم چې د ده کلام چې کوم دی هغه ډېر وړاندې سي کور ته مې اور واچولو ځکه لمبې پورته سوې کور ته مې اور واچولو بیا مې له د خپل وجوده خاورې ایرې پورته سوې واه ډېره له بیا یې ووایه کور ته مې اور واچولو ځکه لمبې پورته سوې بیا مې د خپل وجوده خاورې ایرې پورته سوې بیا مې کړو لاسونه نن په خپلو وینو باندې سره بیا مې کړو لاسونه نن په خپلو وینو باندې سره ځکه مې نن بیا 45 جنازې پورته سوې دا بیا مې کړو لاسونه نن په خپلو وینو باندې سره بیا مې نن لاسونه کړو په خپلو وینو باندې سره ځکه مې نن بیا 45 جنازې پورته سوې زه په دې وایم نه چې د ده شعر چې کوم دی نه هغه د آلاتو او د ژوند
یو داسې عکاسي کوي دا ټیم چې زما مخ ته د ده کتاب او پکې دا کتاب په پاڼه چې ماته د ده کوم نظم غوندې نظمیه شاعري چې د کربلا پر دا وطن هره ورځ کربلا ده بالکل د دې کام په نسبه ګس کربلا ده تنده د ژړا ده وینې د سیرا ده زه دا غواړم زما خبره هم دغه ده چې د عارف تبسم په شاعري او په فن او په شخصیت چې زما هر څو وینا سي هر څو ویل سي هغه لږ ده زه تا ته دا وایم چې دغه کربلا د عنوان لاندې چې کوم د نظر دی دا زموږ سره شریک او په موږ یې واوره نوم دی یادیږي په تاریخ کې په شو ټکو باندې تا په نړۍ کې د عظمت یو لوی مقام موندلی کربلا ما هم دا ستا خاوره مقدس ګڼله ځکه چې حق دا ستا پر خاوره و دوام موندلی خو د تاریخ پاڼو و ما ته دا هم وشو چې و دې خاورې ته عظمت د حسین وینې ورکړو هم ستا په دې خاوره څه څوارلس سوه کاله وړاندې حق او رښتیا ته توقیت د حسین وینې ورکړو خو څوارلس سوه کاله پس نن هم په دغه خاوره ډېر بدنونه د حسین ټوټې ټوټې پراته دي ستا په کوڅو کې ستا په لارو کې نن بیا یو واري ډېر ارمانونه د حسین خاورې ری پراته دي او نن بیا یزید ستا په دې خاوره سر راپورته کړلو بیا یې په ډېرو حسیني سرونو لوبې وکړې بیا ډېر خلکو د یزید شکل او قد واغوستو بیا ډیر خلکو د یزید شکل او قد واغوستو بیا یې په ډیرو حسیني سرونو لوبې وکړې واه ګوره د شاعري عنوانات د عامې شاعري سبیر دی یو منفرد انداز یې دی یو منفرده لهجه یې ده تراقب یې نوي دي تلمیات پکې بیخي زیات و اشتیارات چې کوم دي نه تشبیهات چې کوم دي نه استعارې چې کومې دي نوي هم دي لمرنې هم دي ځکه د دې کتاب نوم د لمر پل دی بس ما هم د هومري خبره وه کمال صاحب ځکه چې د فن او د شاعري شایست یې دومره دی وایي ستا د شایست ګلونه ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کم پکې وړم نو قدرمنو لیدونکو پیاوړي لیکوال هم دغه وظیفه په غاړه لري د لمر پل د عارف تبسم چې د لورلایي اوسېدونکی دی دغه خوندوره شعري ټولګه تاسو ته وړاندې کړه درکونه مو در وښول که تاسو غواړئ چې دا شعري ټولګه لاسته راوړئ نو ښوولي درکونه ولولئ واورئ او دغه کتاب ترلاسه کړئ موږ به هر اتوار و تاسو ته نوی شاعر او نوی کتاب معرفي کوو نو تاسو یې راسره بدرګه کوئ او دغه زموږ ویډیوګانې مخته شیروئ ملګرو موږ به ادبي چوپړ له تاسو سره ګډ کوو تاسو راسره په تشهیر کې مرسته کوئ زه دا وخت تیمورشاه کمال فیض شهزاد صاحب شیر محمد شادمن صاحب او عبدالمالک کلمیار او نعمت ظهیر صاحب رافع آغا صاحب او طاهر لیوال صاحب د نننۍ خپرونې په پای کې له تاسو رخصت غواړو ستړی پښتون یاد لرئ ویډیوګانې شیروئ ملګرو تر بل اتواره مو پر الله سپارم ژوندي په امن او خوشحاله اوسئ